بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. د پښتو متلونو ته هغې وضاحت سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ واورئ. وی اس پردی سور په کمالې. کله چې خلک پردی شیز داسې استعمالوي لکه د خپل شیز پرنګ، نو دا متل هغه ټیم کې ویلی کیږي اس خپل غلا په خپل زیاتوي. مطلب انسان خپل دولت او خپل عزت په خپل خدمت او په خپل کار کولو او په خپل مهنت باندې زیاتولی شي. اس د خرو په ډله خر شي. انسان که د ښه عزت خاون وي او د ښه خاندان سره تعلق ساتي، خو ولې که دی په خرابو خلکو سره کینی، په بد محفل کې کینی، نو د عزت او دغه به خرابیږي، مرتبه به خرابیږي. اس د موږي په زور ترپه کې وهي. دا متل په هغه ځای کې ویل کېږي کله چې انسان په یو جګړه کې یا په څه کار کې مخکې کېږي، بر کېږي او هغه ویني چې زما شاته څه زور شته، نو دا متل هغه ټیم کې ویل کېږي. اس دی خو د خر نه پاس دی. کله چې د یو عزت خاون یا د اوچت خاندان سره تعلق لرونکی کس داسې بیکاره کار کوي چې د عزت والا کار نه وي، نو خلک هغه ټیم کې ته وایي اس دی وي او په لس دی وي. او دا متل داسې هم وایي وی اس هم غواړي په لس هم غواړي. دا متل هغه ځای کې ویل کېږي کله چې انسان یو ښه شیز په ارزان ریټ باندې اخیستل غواړي، نو ورته وایي چې ته ښه شی هم غواړي او په کم قیمت هم غواړي. داسې ممکن نه دي. اس که وخو سره یاري وکړي نو خوري بس. د دې متل مطلب دی چې یاري دوستی کوه، خو خپله فایده او تاوان پیژنه. اس می در کو خو سوریږي به پې نه. کله چې یو انسان یو کس له څه شی ورکړي او ښه ډېر شرطونه ورسره کېږي چې داسې به کوې او داسې به نه کوې، نو هغه ټایم کې دا متل ویلی کېږي. اس نه راکوز په خره سور. کله چې انسان د ښه پوزیشن نه لاندې پوزیشن ته راکوشي، یعنی درجه یې کمه شي، نو هغه ټایم کې ورته دا متل ویلی کېږي. ملګرو، دا د نن متلونه که خوښ شوي مو وي نو لایک ورکړئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. اجازت غواړم. د الله په امان.